د پښتو مزاحیه د لنډ قد اداکار زرداد بلبل هم د واده په بندن کې بند شو او واده وکړو. دوستانو دغه واده د چا سره وکړو، دغه جینۍ څوک ده، قد کې څومره ده، ټول معلومات د دغه جینۍ تصویران هم در سره شریکوم، د واده هغه ټول کلیپونه در سره دلته شریکوم چې تاسو هم وګورئ او د هر څه نه خبر شئ. زرداد بلبل د پښتو هغه یو اداکار دی چې هغه په فلمونو کې اکثر یو مزاحیه کردار لوبوي چې په دغه باندې د فلم یو رنګ جوړ شي. هر انسان غواړي چې په فلم کې ایموشن، ډراما او کامیډي وګوري، نو په دغه وجه باندې هغه په هر فلم کې وي چې کتونکي بور نشي او د ډیر ایموشن نه پس پکې یو داسې کلیپ د زرداد بلبل واچوي چې کتونکي د خندا شنه کړي. نو دوستانو هغه د ډیر وخت نه لونډو یعنی واده نه کړي. هغه په یو انټرویو کې دا هم ویلو چې ما سره 2-3 جنکو دغه دوکه وکړله، اول به را سره یارانه و جوړ کړه، پیسې مال دولت به را نه وخړو، د هغې نه پس به راته بیا رور ویل او بل چا سره به واده وکړو. خو دغه تکلیفاتونه چې هغه تیر شو، اخر یې هم دغه واده ته غاړه کېښوده او یو داسې جینۍ سره یې واده وکړو چې هغه ورته خپلو ملګرو وکتله او د زرداد بلبل زندگی ورسره جوړه کړه. د اتوار په ورځ د هغه واده او هغه دغه خپل واده ډیر په ډنګ ډونګ او په دوم دام سره وشو چې په هغې کې نوموړو اداکارانو د زرداد بلبل په دغه واده کې شرکت کړی او دغه هغه ته یې خوشحالي یو په دوه کړله. دوستانو زرداد بلبل چې د عمر یې د 50 سالونه اوښتی دی، خو هغه اخر هم دغه واده وکړو او خپل زندگی یو ښه طرف ته روانه کړله. زرداد بلبل چې دغه د کم قد والا او صدر هم دی او د هغوی دپاره منډې ترړې هم وخي، نو په دغه وجه باندې هغه ته خپلو دغه ماشومانو ویل چې ته واده وکړه چې ستا هم بچي پیدا شي او نور ستا عمر تیریږي. نو په دغه وجه باندې زرداد بلبل واده وکړو او هغه ډیر زیات خوشحاله دی. دوستانو دغه د زرداد بلبل د واده ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړو، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور تازه معلومات لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.